یو ورځ مې اراده وکړه چې لاړ شم چکر ته او ننګرهار نه پېښور ته تورخم ته چې راورسېدم وخت د مازدیګر و په غرونو زیړی لمر و تورخم کې یو پلنکوچ ته وختم په زړه بېغمه او خبر نه وم له غمه نو چې کله مو پلنکوچ عتابات ته رارسېږي او پولیس راته ودرېږي پولیس راته ویلې ځوانه کوم خواته روانې پوهېږم چې افغانې پولیس بیا راته ویل چې ځوانه راکړه ماجرکاټ او ما 2 لوټه کړکاته ما 2 د سلو لوټ پولیس ته جیب کې کړه دننه او پولیس چې وکاتنه پولیس راته ویلې په دې کلم نه خلاصېږي او له ځانه نه شرمېږي 5,000 به راکړې بیا به ځې په خپله مخه او په خره زما څخه نو ما ویل چې د 5,000 خو نه لرم وس او غریب یم یو بېکسو بیا زر تر زره بوتلمه تاڼې ته تاڼهدار او نصیب و زما خوار په ما غریبې تېره د غم سپکړه په تاڼه کې او 20 کسه او کوټه کې سبا چې 10 بجې شو بیا یې بوتلو عدالت ته او د جج صاحب قضاوت ته جج ویل چې پوره 3,000 د یو کارت جریمه شو زما دا فیصله شوه نو جج ویل 15 شپې ورځې به جیل کې ته بندي او شپه ټوله به ډیپټي نو چې راغلو سنټرل جیل ته ټول پراته پکې مهاجر او ډېر کم د پېښورو چې راغلو سنټرل جیل ته ټول پراته پکې مهاجر او ډېر کم د پېښورو او د 10 کالو په عمر په دې جیل کې یو افغان او سپېڅلی مسلمان غریب به پټ له هر چا په سرو سترګو ژړېدنه او ډېر زیات به ځورېدنه زه ورغلم خواته ما ویل څه دي کاکا جانه خپه یې ډېر پېښانه هغه راته ویل چې ځوانه مه کړه تپوسونه او په ما شوي ظلمونه ما ویل چې زما ورور یې کیسه مه پټوه مانه زما ورور افغانه هغه ویل چې افغانې خفه نه شي برادره او کیسه کوم له سره زما د ژوند کیسه ټوله د زهرو نه ترخه ده او خپل بخت نه مې ګیله ده یو ښځه 2 بچي او یو زما کرایي کور نه پلار او نه مې مور د شپې ښځه زما شوه په اولاد باندې بیماره و ډېره ناقراره زامن مې دواړه پرېښودل دننه په کوټه کې او په څپه توره شپه کې نو کوټه مې پسې قلف کړه چې څو موږ راځو سهار او دوی ونوځي بار د شپې مې ښځه بوتله روغتون ته د کوټیانو او بیا ویل ډاکټرانو مریض دی په تکلیف دی دوایي راوړه له ښاره او هېڅ نشته بله چاره نو چې کله زه دوا په شیرپاو ته شوم روان و ولاړو پولیسانو پولیس راته ویل مهاجره ډېرې بې غیرته او د ګاډي ښه راښکته نو پولیس چې مهاجرکاټ هغه دم ما نه وغوښتلو زړه زما ودرځېدلو ما ویل پولیس ته ښځه ماشوم باندې بستر ده او دوا غوښتې ډاکټر ده پولیس ویل بې غیرته اوس په ښځه خلاصې ځانه هېڅ څرنګه افغانه بیا ویل تاڼهدار چې اوس یې بوځئ کچرو ته او قاضي صاحب فیصلو ته قاضي ته مې بیا خپله کیسه وکړله د سره ویل دروغ ده ستا خبره قاضي ته مې ویل ښځه او بچي به وي زما څنګه په ژوند مه شي بدرنګه قاضي ویل زما څه ده ستا په ښځه او ماشومانو تباه شي افغانانو 3,000 جریمه کړم پوره 10 ورځې په شمار او دې جیل کې نثار په جیل کې مې پوره 10مه شپه ده زما ورور او خبر نه یم له کوره چې ښځه به مې مړه وي که به مړه وي ماشومانو په دې یم ډېر پریشانه نو کیسه یې راته وکړه په ژړا زه پرې خفه شوم او بېحده ازورده شوم دا شپه چې شوله 13 ورځ پرې راغله 10مه په حال دې خبروم او همدې ورځ باندې دې د سنټرل جیل ځینې وتلو بېحده ژړېدلو په ځای د ملاقات کې ولاړ یو کلیوالو خراب تراب حالو هغه ورته ویل چې و د امر د سبحانه او ستا مړه و فرزندانو هم ښځه د ماشوم باندې مړه شوې وه روغتون کې او ستا ژوند د زړه چاودونکي 3 واړه جنازې مو یو ځای خاورو ته سپارلي او څوک ستا نه و بللي نو غریب په چغو چغو سنټرل جیل ځینې بهر شو ټول ژوند یې در په در شو حیران یم ملګرو دا قاضي که پهلوانو دا څنګه مسلمانو په زړه یې رحم نه و سکنی ورور د شیطانو بچی د پاکستان او د 3 واړو په خون به دې شریکي په قیامت په داسې عدالت نو ګیله مو درنه کېږي زموږ د قام مشرانو په تش نوم افغانانو د خدای لپاره نور زموږ په حال شي خبردار څوک نه لرو غمخوار او په جیل کې یو افغان د پنجابي کوي خدمت په کار دی خجالت نو په ژوند کې ثمرګي دا زما یو خاطره وه له زهرو نه ترخه وه ډېر صحیح ډېر رښتیا هم رښتیا چې زهرو نه ترخه وه ډېر